د ازادۍ رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر اسلامي شعایرو ته د سپکاوي په تور نیول شوی. هندوکش غږ د تاثیر یو غږیز کلیپ ترلاسه کړی چې نوموړی پکې مولا، جماعت او آن جماعت تتلونکو عبادت کوونکو ته سپک الفاظ کاروي او ښکنځل کوي. هغه وایي دا خبرې یا ښکنځاوي وروسته له هغه کړي چې د جماعت یو ملا په منبر ویلي چې عملونه مو سم کړئ او موږ تاسو ګناهګار یو. راپورونه وایي چې تاثیر د مقدساتو د توهین په جرم د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوی دی. تاثیر څو کاله وړاندې په کوټه کې له یوې جرمنۍ رسنۍ سره هم کار کاوه چې بیا د ګواښونو له امله له هغه ځایه افغانستان ته راغلی و. په تېرو 2.5 کلونو کې نوموړی آزاد ګرځېده او راپورونه یې تیارول. سرچینه وایي چې د تاثیر د نیول کېدو د ده له خبریالۍ سره تړاو نه لري. د ځینو سرچینو له قوله دغه کارونه د دې لپاره کیږي چې بهر ته د تللو لپاره د دوی کیس قوي شي او د بهرنیو هیوادونو تابعیت ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې هم د اجمل حقیقي په نوم یو یوټیوبر هم د قرآن آیاتونو ته د سپکاوي په جرم د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوی و.